دا چې شي دي داسې راته وایه او خوندور توت دي ول نور دغه دي دا نور توتانو ته وګورئ تازه هم شته دغه دی د پروان ښار خبره داسې شوله چې شپه مو دلته وکړله پر دې ځای باندې دغه دي ګیدۍ دي ټوله اوس چا تیارې شولې دا د پروان روغانۍ دي بای بای پروان فکر کوم داسې کلی رقمه دی الو پلي مټک دی دغه دی دا پلي مټک دا د کلو د ښایسته ښایسته کوڅې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بیا هم اختر مو په خیر نو له خیره سره ماپښین دی کابل دی له پغمانه راوتلي یو ځو له خیره سره د شمال په طرف باندې نو دا هم د پغمان او د استالف ولسوالۍ ترمنځ یوه داسې په کلیو کې یو لاره ده کوچنۍ نو پر دې باندې راووتلو ښار مو پرېښودی چې بیا ښار ته ولاړ شو بیا له هغه لاره ووځو نو پر دې لاره به لنډ استالف ته ووځو والا به دغسې د پروانو خوا ته ولاړ شو نو تاسو داسې وګورئ دا غرو ته یو طرف خړ غرونه دي دا بل طرف ښایسته تکه شنه سیمه ده داسې د شمال د پروان او د استالف او د قرهباغ دغه ولسوالیانې دي نو راځئ له خیره سره داسې مزل کوو نو شپه به مو چیرې کېږي نو دا نه ده معلومه چې هر ځای مو شپه سوه هلته مو شپه سوله نو د شمال واری دی راځئ ولاګ تعقیب کړئ غنم لا هلته تر اوسه پورې نه دي ریبل سوي وینې دا د کلو د ښایسته ښایسته کوڅې دي دا ساحه نوم تر اوسه پورې فکر کوم په پغمان کې راځي د پروان یا د شمال عمومي لوی لارې ته راووتلو نو نور به ځو له خیره سره ګورو چې چیرې شپه راباندې راځي او چیرې ورځ کودامن ولسوالي ده دا کله کله ماما هم بیا پیدا کړې ماما ویلکم ماما ویلکم دا څو ورځې کېږي د شا په سیټ کې یوازې د بانډار سړی نو تر قرهباغ راووتلو اوس نو ساحې داسې دقیقې موږ ته هم نه دي معلومې خو بس دغه قرهباغ و دغه ساحې دي ماشاءالله سړک هم ډېر خوندور دی دا خو هم دونه ښه نه دی جوړ خو نسبتا د کابل کندهار سړک دی نو دا داسې دی لکه شیشه د پروان او د کابل په منځ کې یو ځای ودرېدلو دا عمومي سړک لوی دی پروان ته نو دلته یو مسجد دی په مسجد کې به که څه هم د لمانځه وخت نه دی خو یو اودس به پکښې وکړو نو بالا به بیا له خیر سره دې ځای ځو ولا ما دونه ګرمي دلته نه بلله خو دلته هم یو اندازه ګرمي شته خو دا ځای بیا دا ځای ښه دی چې مازې لمر ولوېدی بالا ګرمي ختمه شي راځئ یو وارې اودس وکړو بیا به خبرې کوو شاته مې لمر هم دی نو نه پوهېږم چې څنګه به راغلی ښایسته کوچنی مسجد ته هغه تېر وارې چې موږ راغلي وو دلته مو فکر کوم لمونځ وکئ ډېر غټ د انګورو باغ هم دې خواته شته دې خواته پسې ورسم باد هم ډېر دی ډېر ښایسته باغ دی په میوو کې نو به شمالي وړې ده ښه ښه میوې لري دې خواته سړک هم تللی فکر کوم داسې کلی رقمه دی دا نو بس سړک دی عمومي ته نو بس ما یوازې مه پرېږدئ د اختر سیریز هم راسره تعقیب کړئ او چینل هم درسره سپورټ کړئ کمنټ هم راکوئ نو تشویقېږم نو بیا به نور ولاګونه درته جوړوم او که غواړئ چې فاینانشلي چینل سپورټ کړئ نو لینک په ډسکرپشن کې دی له هغه ځایه کولی شئ چې فاینانشلي ما یا زما یوټیوب چینل سپورټ کړئ سخت انګور دی راسئ ورته وګورئ نو بس حرکت دی له خیره سره ځو به ځان به رسوو یو خواته نو راغلو بالاخره ګلغونډۍ ته لاندې وینئ چې مکمل پروان پروت دی موږ یو څه خسته یو خدای شته ځکه مزل مو وکړې له پغمانه راغلو ډایرکټ راغلو دې ځای ته نو دلته به یو ځای کښېنو که د ناستې ځای و خوندور ځای و خو ارام به وکړو که نه و دا ځای به پرېږدو اول پروان در باندې وینم د دې ځای پروان ډېر ښایسته معلومېږي دا پروان وګورئ بیا به خبرې کوو دا ګلغونډۍ ده دغه دی د پروان ښار داسې ورته وګورئ
وایي هغه دغه ده نور هم خلک راغلي دي ډېری دغه دي زموږ ټیم نو دغه دی بس اخته دي لګیا دي عکسونه اخلي بس نو مشوره دا راغله چې دلته یو ګړی کښېنو که مو شپه کوله خو بیا وروسته فیصله کوو که نه یو ګړی کښېنو چای څښو او زه چې راغلی یم نه پوهېږم د دې وارې د کابل په سفر کې خوند مې نشته د پرون راسې مې پرون ستړی شوم ډېر ماښام راسې مې ستونی خوږېږي نو ډېر سره داسې ښه احساس نه لرم نو خدای دې کوي خیر اوس داسې د تبې احساس هم کوم فعلا ډېر خسته رقمه معلومېږم خیر ته راځي یو ګیلاس چای وخورو یو ګړی به ارام وکړو له هغه بعد به بیا خبرې کوو دغه د روان یو ځای انتخابوو خبره داسې شوله چې شپه مو دلته وکړله پر دې ځای باندې پرون چې مې تاسو ته وویل چې زما طبیعت خراب دی نو هغه بعده مې سخته تبه شوله نو ماخستن مې ډوډۍ هم نه ده خوړلې نو شپه هم پر بیبان وله نو ګولي مې وخوړله بس دلته مې ارام وکړ په دې ځای کې یوه سخته تبه مې تېره کړه تر هغه وروسته سم شولم ډوډۍ مې نه ده خوړلې نو 9:30 بجې دي له خیره سره نور یاران ټول بیده دي ته وګورئ څه کوو مستقیم صاحب چای پخوو او دغه کوو زموږ حق چې ماښام پاته و هغه ډوډۍ خورو هغه ده دا یې ماته ماښام پرېښوله نو دا به اوس وخورو په دغه ځای خورو بالا صحیح ده دغه دې بیده دي ټول نو داسې ویو ته وګورئ خو مازدیګر و چې موږ راغلو اوس نو سهار دی اوس چای تیارې شولې دا د پروان روغانۍ دي او داسې دی کریم ملایي یا قیماق دی نو موږ ناست وو چای څښو وارې مخکې یو څه کار وایستی هلته ماښامنۍ حق چې مې پاته و هغه مې له دوی څه وصول کوي ماښامنۍ حق مې وصول کوي کاري صاحب هغه خو ستا په نمایندګي باندې د ورور را سره و لازم خوران سخت موټرانو کې یو موټر چې دی بیټرۍ یې ډاون شوه اوس مو کنکشن ورکړی دی زموږ د موټر سره اوفو پاشي شروع شوه دا تلو دغه اوبه مو هم دلته توی کړی دا ځای مو پاشي کوي نو نور اماده یو تګ ته هغه دی پروان بس نو بای بای پروان نږدې چې ځو بالا بس نو نور مو تر غونډۍ پای ته ورسوله لاندې شوه کېږو د پروان ولایت خواته په پروان ولایت کې به وګورو چې څه چیرې ځو او چې شي راخلو نو به لاندې ګورو اوس نو پروان بایپاس باندې راواوښتلو رالو پلي مټک ته دغه دی نو دا پلي مټک ته وګورئ نو تک شین دی لکه ته به یو ګړی ودرېږو او بیا به ګورو فیصله به کوو چې چیرې ځو دا چې شي دي داسې راته وایه دغه دي وچ توتان او خوندور توت دي ولا نور دغه دي دا نور توتان ته وګورئ تازه هم شته او دا بیا شاتوت دي قسم شاتوت دي ولا ښه توت خو دي ته وګورئ وای توت هم دغه راخو هم وچ راخو هم لانده د شمالي خو داسې توت دي ښه چې ویل نسته پکښې ډېر په ښایسته ځایه لګولي هم دي ورته وګورئ خو اراده وه اول مهال توت نه خورم ځکه زکام ولمه پزه مې بنده ده نو اوس دې راواخیستل مجبوره یم نو چې ویې ګورم چې څنګه کي توت کې خو هېڅ خبره نشته
سپید دی لکه چی شي سل نم سل به زه هم دې ته عاجزه شي ورته وګورې یاره دا ډېر خواږه دي د کندهار څخه کوم دي دا ټول بس نو دا و د پغمانه تر پروانه زموږ د نن ورځې سفر شپه هم په منځ کې راغله ناجوړي هم راغله خدای سته اوس هم I don't feel okay نو صحیح احساس نه لرم خدای دې وکړي چې صحت مې برابر شي او دا میله باندې خوند واخلم نو اوس چې له پروانه یا د پلمټکه څخه چیرې ځو هغه په راتلونکي ولاګ کې وګورئ نو تر نیکسټ ولاګه پورې د خدای په امان ښه وخت